السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو که تاسو سره وکیبلري یعنی الفاظ نه وي نو د ډیرو جملو ویلو نه به تاسو عاجزه شئ او به نه کړی شئ چې د خلکو په مخ کې یو جمله ووایئ. نو د دې وجې نه موږ دا فیصله کړې ده چې ستاسو پر وړاندې به روزانه یو څو الفاظ راوړو او هغه به په جملو کې واضحه کوو، د دې دپاره چې تاسو ته هغه پاخه یاد شي او تاسو هم وکړی شئ چې په خپلو جملو کې هغه استعمال کړئ. نو راځئ سر له ننه شروع کوو. اول لفظ دی موږ سره بلیم. بلیم معنا الزام لګول او تور لګول. لکه مثال جمله کې موږ ویلی شو husband blamed me for getting pregnant. husband blamed me. خاوند په ما تور لګو، په ما الزام ولګو. for getting pregnant د حملدار کېدو، یعنی خاوند زه په حملدار کېدو تور نه کړم یا خاوند په ما باندې د حملدار کېدو تور ولګو. دویم لفظ دی موږ سره accomplish. accomplish معنا سر ته رسول. لکه مثال موږ وایو accomplishing something gives satisfaction. accomplishing something سر ته رسول د یو کار gives satisfaction اطمینان ورکوي. سیټسفیکشن معنا راحت، سکون، اطمینان، یعنی یو کار سر ته رسول انسان ته راحت او سکون ورکوي. بل لفظ دی موږ سره کلیم. کلیم معنا دعوه کول، په یو چا باندې دعوه کول. لکه مثال موږ وایو he claimed that هغه دا دعوه وکړه چې it was his car، دا د هغه ګاډی دی او د هغه موټر دی. he claimed that it was his car. هغه دا دعوه وکړله چې دا د هغه موټر دی. ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ. ډیره مننه او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.